سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او د عافیت جامې په تن وي. که چېرې ستاسو وټساپ نمبر همدا رقم ته بند وي او نه خلاصېږي، نو دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې تاسو ته مکمله ثبوت سره طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل بلاک شوی اکاونټ یا هم بند شوی اکاونټ د وټساپ انبند کړو او دوباره ورڅخه استفاده وکړو. که چېرې تاسو ډیس اکاونټ کان نو لوګر یوز وټساپ داسې یو اپشن درکوي، داسې لیکنه تاسو درکوي چې تاسو وټساپ نه لاګین کېږي، دا ویډیو یوازې ستاسو لپاره ده. دا ویډیو تر پایه وګورئ. زه A to Z مکمله معلومات در کومه او سټپ مخکې ځو تر څو دغه نمبر انبند کړو. نو ډېره اسانه طریقه ده. نو که چېرې غواړئ دا رقم خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، زموږ چینل ستاسو خپل چینل ده، چینل سبسکرایب کړئ او زه به تاسو ته په آینده کې نور هم داسې خوندورې ویډیوګانې راولم. البته د ملګرو دا نمبر دی زموږ د یو ملګري و، زما سبسکرایبر و په یوټیوب کې، هغه ماته کومنټ وکړو، بیا راغی وټساپ کې ماته میسج وکړو زما داسې یو نمبر ده راته خلاص کړه. نو هغه ته ما دا نمبر اوس زه خلاصوم او ما ورڅخه اجازه هم واخیسته چې دا نمبر خلاصوم، خو د هغې بدل کې د یو ویډیو یوټیوب ته ورباندې اپلوډ کوم. هغه هم راسره موافقه وکړه. که چېرې تاسو هم کومه ستونزه لرئ، وټساپ مو بند وي یا نور کومه ستونزه لرئ، کومنټ وکړئ یا وټساپ ته راشئ، زه به تاسو ته داسې یوه ویډیو جوړه کړم. که چېرې مو ویډیو خوښه شوه او ویډیو کې څه معلومات تمام شول، ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو، ما تاسو به زما ډسکرپشن ته راشئ، زما ټلګرام چینل ته راشئ. ما تاسو ته یوه لیکنه اچولې ملګرو، هغه لیکنه به تاسو څنګه کوئ راکافي کړئ. ګورئ په دې لیکنه کې ملګرو تاسو دغه د نوم ځای کې به خپل نوم ورکړئ، دا یو، او په دې نمبر ځای کې به تاسو خپل نمبر ورکړئ. دا دوه کاره به تاسو وکړئ. او دا لیکنه انشاءالله ډسکرپشن کې تاسو هم ډسکرپشن کې کاپي کوئ نه شو، ټلګرام ته راشئ. ټلګرام لینک هم ډسکرپشن کې شته ده، لینک باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو ته راخلاصي. په دغه نوم ځای کې به خپل بدل کړئ، خپل نوم به ورکړئ، په دغه ځای کې به خپل نمبر ورکړئ. ښه ملګرو، دا هر څه مو څه وکړل. ښه ملګرو، څه لیکنه مو کافي کړه او خپل نوم او نمبر مو پکې ځای په ځای کړه. خپل وټساپ به راخلاص کړئ، دغه درې ډاټه به وهئ، دلته به هیلپ باندې کلیک وکړئ. نو کله هم چې ملګرو هیلپ باندې مو کلیک وکړل، تاسو داسې یو صفحه راځي. ګورئ ملګرو، په دغه ځای کې چې کوم موږ لیکنه هغه کړې وه ملګرو، کاپي کړې وه، هغه لیکنه باید موږ دلته پکې پیسټ کړو. دغه ځای ملګرو یو وار بیا درته نښه کومه، دی دلته ډسکرایب یور پرابلم، په دغه ځای باندې کلیک کوو. په دې ځای باندې چې کله کلیک وکړو ملګرو، یو خبره هم په یاد وي، یو معنوي چې کله ستاسو نمبر ورکړي تاسو ته یو ایرر درکوي، یا کومه ایرر ملګرو، دغه ایرر سیز تاسو ته یې وښیم. ما تر اوسه یو سکرین شاټ واخیسته. دغه ایرر چې درکړي دی نه به تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. صحیح ده، دې سکرین شاټ واخیسته، بیا به راشئ ملګرو خپل وټساپ ته، دغه جمع یا پلس نښه چې ده ملګرو، په دغه ځای باندې به یو کلیک واخلئ. دلته مو چې کلیک واخیست، دلته به ګیلري ورته انتخاب کړئ. صحیح ده ملګرو، ګیلري نه به وروسته ملګرو هماغه عکس چې تاسو اخیستی دی ملګرو، هغه به ورته اپلوډ کړئ. دلته هماغه عکس را پیدا کوم او پکې اپلوډ کوم. ښه نو ملګرو، کله تاسو هغه عکس ورته اپلوډ کړو ملګرو، عکس هم په دغه شکل کې راځي. دلته مو لیکنه ورکړه. د هغې نه وروسته ملګرو ته اپشن راکوي نیکسټ، په دغه نیکسټ باندې یو کلیک اخلو. نو کله مو نیکسټ ووهو ملګرو، ته لیکلي دلته نور شي سره کار نه لرو، ته لیکلي ملګرو سینډ ایمیل ټو وټساپ سپورټ، په دغه ځای باندې یو کلیک اخلو. دلته ملګرو جیمیل ورته انتخابوو، جیمیل انتخاب کړو ملګرو، داسې یوه صفحه راځي. ګورئ تیاره لیکنه هر شی ملګرو دلته موږ سره راغله، کوم عکس هم چې انتخاب کړی ملګرو هغه هم دلته راغی. نور څه کار نه کوي کوم ملګرو، راځو دلته په دغه ځای باندې کلیک ورته اخلو. دا څنګه کوم ملګرو، زموږ وټساپ ته ولېږو. بیا راځو ملګرو ګوګل کروم راخلاصوو، یا بل بروزر چې تاسو کاروئ هغه راخلاصو، ته لیکو وټساپ. صحیح ده ملګرو، وټساپ لیکو. بیا ملګرو کله چې ګوګل کروم راخلاص کړو، په سرچ کې به ولیکئ وټساپ کانټاکټ. وټساپ کانټاکټ مو څه ولیکو ملګرو، دا به سرچ کوئ. دا مو سرچ کې ملګرو همدغه اولنی اپشن چې ده ملګرو، دغه باندې تاسو یو کلیک واخلئ. په دې باندې کلیک اخلو، لږ ورته انتظار کېږو. نو کله ملګرو چې وټساپ کانټاکټ باندې کلیک وکړو، د لیکل وټساپ سپورټ ملګرو، د لیکل کانټاکټ اس. صحیح ده ملګرو، دا کانټاکټ اس باندې یو کلیک اخلو. کانټاکټ اس ته چې ووهو ملګرو، ته موږ ته داسې اپشن راکوي. اول د لیکلی فون نمبر، په دغه ځای باندې کلیک کوو ملګرو، او دلته افغانستان ورته انتخابوو. افغانستان ورته انتخاب کوو. کله مو چې افغانستان ورته انتخاب کړو ملګرو، په دغه ځای کې تاسو خپل بلاک شوی نمبر پیسټ کړئ. صحیح ده، چې دلته پکې پیسټ کومه، دلته خپل یو ایمیل ادرس ورکړئ. صحیح ده ملګرو،
مثلا ستاسو هغه ایمیل ته بیا دوی میسج رالیږي چې ستاسو واتساپ نمبر خلاص شو او که نه شو خلاص. نو دلته زه خپل یو ایمیل ورکوم. نو کله مو چې ایمیل ورکړم ول د کنفرم ایمیل هماغه ایمیل بیا ورکوو په دغه ځای کې. زه به هماغه ایمیل دلته بیا هم ولیکم gmail@gmail.com. صحیح ده ملګرو. بیا دلته راځي موږ څخه پوښتنه کوي how do you use WhatsApp. وایي تاسو WhatsApp په څه شي کې کاروئ؟ په انډرایډ کې کاروئ، آیفون کې کاروئ، ډیسکټاپ کې کاروئ کې ISO کې کاروئ او که نور. ستاسو ملګرو آیفون موبایل آیفون ورته انتخاب کړئ، ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ انتخاب کړئ، که انډرایډ موبایل نه وي انډرایډ انتخاب کړئ. زما موبایل انډرایډ ده، دلته دا ورته انتخابوم. دلته لیکئ ملګرو پلیز انټر یور میسج بیلو، یعنې هماغه کوم شی چې موږ تاسو ملګرو راکافي کړی وو هغه لیکنه هغه دلته پکې پیسټ کوم. نو زه بېرته خپل ټلګرام چینل ته ځم، هغه لیکنه څنګه کوم د ځای نه بیا راکافي کوم. نو ټلګرام لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړ، ټلګرام ته یې جوین شئ. نو کله هم ملګرو دغه ځای کې دا لیکنه بېرته ورته پیسټ کوو. یاده مو نه وي وتلې ملګرو، ستاسو باید هغه لیکنه چې ما درته کړي دلته ملګرو باید تاسو خپل نوم ورته پیسټ کړئ. او بله ملګرو په دغه ځای کې باید تاسو خپل نمبر ورکړئ، کوم نمبر مو چې بلاک شوی وي. صحیح ده ملګرو. په دغه ځای کې باید تاسو هغه نمبر ورکړئ. دغه نمبر چې ما کوم ورکړی د تاسو ورنه ایسته کړئ، او دغه نوم چې ما کوم ورکړی نصرت الله نصرت ملګرو دا به څنګه تاسو ورڅخه ایسته کړئ. ښه نو ملګرو کله مو چې نیکسټ سټپ وهه دلته بل آپشن موږ ته راکوي ملګرو د چیش په نوم دا سینډ کوېشن. په دغه سینډ کوېشن باندې تاسو یو کلیک ورته واخلئ. نو کله هم ملګرو سینډ کوېشن مو دلته مو یو بل آپشن راکوي ملګرو your question has been sent. Thank you for connecting. WhatsApp support will be get back to you shortly by email. وایي موږ به ستاسو ایمیل ته زر تر زره میسج وکړو. نو انشاءالله دا طریقه وکړئ ستاسو واتساپ به انبین شي. ستاسو واتساپ نمبر بلاک شوی وي په همدغه طریقه ستاسو واتساپ نمبر بیرته انبین کېږي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شي او شیر مو ته زده کړئ. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو تاسو ته کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.